چې قرآن کریم باندې څه دلیل دی چې دا د خدای کلام دی. نو ما تاسو ته عرض کړی و چې قرآن کریم په خپل ځان په خپله دلیل دی چې زه د خدای کلام یم. او دا ما تاسو ته ویلي چې الله فرمایي چې وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. که تاسو په شک کې یئ چې دا قرآن د الله کلام نه دی نو فاتو بسورة من مثله، د دې په شان یو صورت خو راوړئ. تاسو 1500 کاله وشو چې د دنیا مخالفین په دې باندې خاورو ته لاړه او د قرآن مثل چا پیدا نه کړی. نو ځکه الله وایي چې الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، په دې کتاب کې څه شک نشته چې دا د الله کلام نه. عزیزانو د اسمان نه چې څومره صحیفې او کتابونه نازل شوي دي هغه صرف یو خبرې دپاره چې الله پاک دې انسانانو ته کوم ځایونه جوړ کړي دي د مرګ نه وروسته، نو دا ځایونه به الله هغوی ته ورکوي چې چا په دنیا کې خدای سره تعارف وکړو او الله یې ومنلو او بیا د هغه په پیغمبرانو باندې ایمان راوړو. د پیغمبرانو د راتلو دنیا ته غرض چې هغه صرف د انسانانو تعارف کول د خدای سره چې تاسو خدای په دنیا کې ومنئ او د هغه تمام کارکردګي چې ده په هغې ایمان راوړئ. بیا انسان له چې الله پاک کوم عقل ورکړی دی په دې مزغو کې ورته کومه ماده ایښې ده. که پیغمبر نه دی هم بم انسان په دې مکلف و چې په دې کائنات کې سوچ وکړي او دا ومني چې د دې پیدا کوونکی څوک شته. د دې پیدا کوونکی یو دی که دوه دي یا ډیر دي. نو الله پاک د دې جواب هم کړی دی چې دنیا کې تاسو سوچ وکئ. په دنیا کې بادشاهان چې دي هر یو بادشاہ د بل ملک دورانولو کوشش کوي. نو الله وایي که په دې کائنات کې خدایان دوه نو دا کائنات به تر اوسه پورې وختي وران شوی. چا به ویلی چې باقي ساتم او چا به ویل چې نه ساتم، دا به وران وي. او دا ټول کائنات تر اوسه پورې محفوظ پاتې کېدل زرګونه کاله. د دې دلیل دا دی چې د دې مالک یو دی، دوه نه دي. څنګه آیات ته که په دې اسمان او ځمکه کې ډېر الهه وی او ډېر خدایان وی نو چې طالب خاورې به ملا شي، طالب خاورې به ملا شي، په کتاب پروت یادوي شین کی خالونه. طالب خاورې به ملا شي، په کتاب پروت یادوي شین کی خالونه. مال تاسو چې د مازدیګر ټیم کې راوځئ د جومات او د مدرسې نه او بیا په دې سړکونو باندې دا دوڼدوڼی چې وګورئ خاورې به ملیان شي. ځان نه به ګلډان سپی نه جوړی. یاره خبره د په غپای او پاره خبره غاپي. تاسو څه ګورئ په دې سړکونو په دې بار لارو. واخر دعوانا